أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه موضوع بیانول چې د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې. موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دي د دعوت او دغه بې ځایه خبرو څخه منع کړه، خو تا نه کوي منع. نور نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نشو کولای چې زموږ پلرو ته بد ویل کیږي، پر الهو مو عیبونه ویل کیږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کیږي. یا دی زموږ څخه منع که او یادا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نو موږ تر هغو آرام نه کښینو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسی، یعنی یا موږ ونه وژل سو یا تاسې ونه وژنو. و ابو طالب ته دا وعده او تهدیدونه لوی او خطرناک معلوم سو، او پوسو چې د نور قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتي او ورته ویل ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې راته وویل. نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل شي، یا دا چې ته چپ شې او یا بله لار وسنجو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه شي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خیال او ګمان سو چې اکامې زما د کومک څخه لاس اخلي او اوس ما د کومک کولو څخه ضعیفه سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي. ورونو، د دغه جملې په معنا پوهیږئ؟ دنیا ټوله یا شپه ده یا ورځ. شپه یې سپوږمۍ ده، ورځ یې لمر دی. یعنی که ټوله دنیا و ما ته راکول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي او ووایي چې دا کار یعنی دعوت پرېږده، تر هغو به پرې نږدم چې یا دغه دین ښکاره او ظاهره نسی او یا زه هلاک نسم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژړل او د اکا څخه ولاړ سو. ابو طالب پسې ورغږ کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مخ ورته راواړاوه، اکا یې ورته وویل ای وراره، ورځه، هر څه چې دې خوښه وي هغه وایه. په والله هیڅ شی او هیڅ چاته به دې هیڅ کله تسلیم نه کم. او بیا یې دغه شعر ووایه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. دا هغه قومي اتحاد او اتفاق وو چې د هغه په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاتړ او تایید کاوه، چې دغه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت او د دین د اظهار لپاره د قوت او طاقت مصدر او منبع و. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دعوت په نشرولو کې زیاتوالی وکړي، وډلو ته وحاجانو ته وافرادو ته هر چاته بیل تردد او بیری د توحید او اسلامی دین بیان کوي. قریش چې ولیده
چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نور هم خپل دعوت نشروي پوسو چې ابو طالب نه غواړي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم منع کړي او یاد صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه خلاص واخلي او دی چې د قریشو د تفرقه او دشمنی سبب دی. دریم وار بیا قریش سره راټول شو او ابو طالب ته ورغله. دا واری یو عجب وړاندیز یا پیشنهاد ورسره راوړی دی. هغه دا چې د قریشو د ځوانانو څخه یو شایسته ځوان ورسره راوستلی وو چې عمار ابن ولید ابن المغیره نومېدی. دا ځوان د نامه شرف او نسب خاوند وو، شایسته او غنی وو. او ویل یا ابا طالب دغه ځوان عمار ابن الولید واخله د ځان زوی وګرځول، ستا سره دی اوسیږي، د عقل او قوت یې ستا او موږ به هم وتا ته نسبت کوو، ستا زوی به بولو او په عوض کې ستا وراره هغه چې ستا او ستا د پلرو د دین څخه مخالفه دي او قوم یې سره پاشلی دي را تسلیم ک چې موږ یې ووجنو. نو سړی په سړی سو. ابو طالب ویل والله دا ډیره بده سودا ده، ستاسو زوی را کوي چې دروي ساتم او زما زوی درکم چې تاسو یې ووجنی، په والله داسې به هیڅ کله پیښ نشي. مطعم ابن عدي ویل والله یا ابا طالب ستا قوم انصاف در سره وکي، خو زه تا وینم چې هیڅ شی نه قبلوي. ابو طالب ویل والله انصاف مو نه دی را سره کړی، مګر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړي، ورځه هر څه چې په واسه پوره وي هغه وک. اوس چې د قریشو لاسته څه نه ورغله او دوه درې واره د ابو طالب څخه نا امیده ولاړ شو، نو یې خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډیر زیات کړ او په دغه ورځو کې د طاغی قریشو سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر په بل طریقه سره پیدا شو چې د قریشو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی د اسلام د تقویه سبب وګرځید. هغه دا چې د مکه مکرمه دوه نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام و دین ته داخل شو چې یو یې حمزه ابن عبد المطلب او بل یې عمر ابن الخطاب. خو د دوی د اسلام راوړلو تر قصې د مخه به یو څه هغه سخت ازارونه درته بیان کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکول کېده. عتیبه ابن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی دی، یو ورځ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل زه د النجم اذا هوا او ثم دنا فتدلى څخه منکر یعنی دا آیاتونه نه منم. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ازارولو شروع وکړه، کالیه پر څیر کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ یې ورته کړه، مګر د ناړي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو مشته. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړه او ویل الهي ستاد سپوڅخه یو سپی پر مسلط کې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شرا قبول شو. یو وخت دغه عتیبه د قریشو د څو نفر سره و شام ته په سفر تللی وو او هلته په یو ځای کې واړول چې هغه ځای ته الزرقاء ویل کېږي. د شپې یو زمری پر راغلی، عتیبه نار کړه ویل مال رج ویل وی په والله دغه زمری ما خوري لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته شرا کړی ده او زه محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې ووجلم چې دوی په مکه کې دي او زه په شام کې یم. زمری ورنږدې سو او د ټولو خلقو د مابین څخه پر دغه عتبه حمله وکړه او سرسره کړ او دغه قاتلانه اعمال څخه یو هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حرم شریف کې منځ کاوه. د سجدې په وخت کې عقبه ابن ابي معيط کافر د صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه پښک شول او تر دونه وخت یې کښکشه چې قریب و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفس وخیږي
او د هغه کارو څخه چې پر دې دلالت کوي چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو اراده درلوده یو هم هغه دی چې ابن اسحاق په یو اوږده حدیث کې روایتوي او وايي ابو جهل د قریشو د مشورو په یو مجلس کې وویل یا معشر القریش یعنی اې د قریشو قومه تاسو وینئ چې محمد د بل کار نه دی پاته بل دې څخه چې زموږ پر دین بد ووایي پلرونه مو بی عقلان او ناپوهان بولی زموږ الها په بدونو مو سره یادوي زه خو نور صبر نشم ورته کولای د حل ټول لارې چې موجود وي هغه مو عملی کړي خو هیڅ فائدہ یې ونه کړه او اوس ما یو چاره سنجولې ده چې بیل هغه بل لار نه لرو قریش ویل هغه چاره څه ده ابو جهل عليه لعائن الله وویل زه محمد وجنم زما د الله سره وعده ده چې ودونه ډبره اخلم چې تر هغه لو ډبره نسم اخستلای کوم وخت چې محمد په منځ کې سر پر سجده کښېښاوه په هغه ډبره پر سر وهم او د هغه په وجلو به د هغه څخه خلاص شو بیان واستاسي اختیار دی چې ما د عبد مناف او اولادیته ور تسلیموي او کوم دفاع کوي ستاسو خوښه ده حتی که د عبد المطلب اولاده ما مړ هم کې خو زه دا کار کوم ابو جهل د دې امت فرعون او دای شیطانی اعمال قریش ول یا والله هیڅ کله دی وਹੀ چاته نه تسلیمو موږ ټول ستاسو دفاع کوو هر څه چې د زړه غواړي هغه وک او دا سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپل شیطانی نقشه عملی کړي په سبا سحر کې قریش د خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي ابو جهل یو لوړ ډبره ورسره کښېښول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتګ انتظار کوي په سحر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې او داس تازه کړی وو او راغلی د کعبه شریف سره المنځ کوي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې ډیره اوږده سجده به کول کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته سر پر سجده کښېښاوه ابو جهل هغه خپل ډبره واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف ورهیسو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې شو ډبره وغورځول او قریش ته ورزغلی د بیرې د مخ رنگ او بڼه بل قسم اوښته ده قریش د مخ ته ورولار شو ویل څه درته پیښ شو یا بل حکم دویل آیا تاسو ونه لیدي قریش ول څه شی ونه لیدي ابو جهل وایي هغه چې ما ولیدي تاسو نه ولیدي قریش وایي څه شی دی ولیده حال وایي ابو جهل ویل وملیده چې ځوان او غټ قوي او مست اوش زما پر طرف را رهیدي خله اخلاص کړي ده غواړي چې پر ما حمله وکړي قریش ویل ته پرتی وایي موږ هیڅ شی ونه لیدي دا ویل قریب و چې ما مړ کی او تاسو ونه لیدي دا د ابو جهل د هغه خبيث نقشه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصېدو لپاره الهي معجزه و ورونو دلته به دا یو خبره لا هم وکم قریش نواره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو تبتیه او نقشه جوړه کړې ده خو په نصر واره کې ناکامه شوی دي اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ دي خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو نقشه او د سیسه په خپل فکر او دماغ کې سنجوي مګر په دغه وختو کې یو بل چم او حیله هم وسنجول چې داسې یو کار وکي چې هیڅوک د محمد صلی الله علیه و آله وسلم وخبرو ته غوږ ونه نیسي ویل نظر ابن الحارث را وغواړي نظر ابن الحارث د قریش څخه یو نفر وو چې په طائف کې اوسېدی د دې سړي ژوند په سفرو تیر شوی وو په دغه سفرو کې ډېرې قصې زده کړې وې د ډېرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث یا واقعات ور معلوم وو د خبرو ډک سړی وو زاړه نکلونه نوی واقعات عجایب او غرایب یې زده قریش دا سړی راوستي ویل ته بدلته اوسېږي هر وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي چې یو ځای کښینی ته به هم هلته ورته کښینی دی علیه الصلاۃ والسلام به خبرو ته نه پرېږدي هغه ستا مزدار او خوندوري قصې به شروع کړي
نضر ابن الحارث هم دغه خپل وظیفه شروع کړه او همیشه به داسې کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به یو ځای کښېنستی او قران مجید به وایه یا به دعوت کاوه. نظر به هم هلته ورغلی او خپل قصې به شروع کړې. په اول وختو کې د قریشو دغه حیله تر یو اندازې کامیاب شوه. خلق به دغه نظر و عجایب ته غوږ نیوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس به پریښاوه او نظر ته به ناست و. او کم وخت چې به نظر خپل خبرې خلاص کړي نو به وویل څوک وایي چې محمد تر ما ښه او بهتر دی؟ هغه زړې او پخوانی قصې کوي، زه هم زړې او پخوانی قصې کوم. د هغه دا هم ټول خرافات دي او زما دا هم ټول خرافات. دواړه یو شی. پر دې قسم څو ورځې تیرې شوې او خلق د نضر ابن الحارث په قصو ماړه شو. چیرې د خبرې او قصې او چیرې قرآن کلام الله. خلق برته دی او د مجلس پریښول او هلته به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناست و. او د نضر ابن الحارث دغه عمل او وظیفه په باره کې چې د او نور کفارو به ویل چې قرآن مجید په خوانی قصې دي. د قرآن مجید په مختلفو سورتو او ځایو کې نه آیات نازل شوي دي چې ټول د دوی دغه خبرې ردوي چې وايي قرآن په خوانی قصې دي. چې یو د هغو آیاتو څخه د سورة الانعام 15 نمبر آیات دی چې رب عز وجل فرمایي يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. يعني هغه کسان چې کافران سوي دي وای نه دی دا قرآن مگر د پخوانیو خلقو باطل قصه. او په هر آیات کې چې د اساطیر لفظ ذکر شوی دی په هغه کې پر دغه نضر ابن الحارث رد دی چې قرآن کریم اساطیر الاولین نه دی بلکې دا کلام الله تنذیر من الرحمن الرحیم دی. په دې کلام کې بیره وعظ نصیحت او لارښوونه موجوده ده. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خنثی کولو د پاره د قریشو د طرفه یو طریقه و. خو په عین وخت کې د قریشو په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر ورسره دی. ابن اسحاق د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وايي یو ورځ قریش نږدې و کعبه شریف ته ناست او زه هم ورغلم هلته کښېنستم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور راووتی د کعبه شریف پر طرف رهیدي څو حجر اسود یې مسح کوي او بیا یې په طواف شروع وکړ. په طواف کې چې د قریشو پر برابرۍ راغلی دوی ځینې بدی او بیکاره خبرې ورته وکړي چې د دې خبرو اثر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ښکارا شو او څه ونه ویل. دوهم وار چې بیا د دوی پر برابرۍ راغلی قریش بیا پوچ او رد وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی هیڅ نه وای خو د قهر علامه پر مخ ښکارا دي. بل وار بیا دغه حال دی. د طواف په هر شوط کې چې پر دوی راسي قریش دغه سپک ویل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم دی او هیڅ نور توای. خو د طواف په آخري شوط کې قریش ډیر شنیع او بد الفاظ د صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې استعمالول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی په ډیر قهر او غضب یې ورته وویل اتسمعون یا معشر القریش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. يعني ايه د قریشو ډلې تاسو اوري زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی زبه و تاسو ته حلال ول راوړم. يعني تاسو ټول به حلال کړم. قریش دغه لهجه او د دې الفاظو په اوریدلو ورختا او په بیره کې شو. ټول چپ او پر خپل ځایو ناست دي. په دوی کې هغه قوي دونه وکولای سوای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور ولاړ سو په ډیره نرمه او د عذر په لهجه ورته وای یا ابو القاسم ومبخشه ته کریم او حلیم یې موږ ستا په حق غلطیا وکړه نور هم عذرونه وای. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لهجه او خبرې د بیره څخه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیسو او دوی پرېښول.
قریش بیرته پر خپل ځایو کښېنستل، اوس ځانونه ملامتوي، یو د بل سره وایي دا مو څه وکړه، موږ د ازارولو او تکلیف ورکولو نیت کړی دی او اوس موږ ټول د په یوه خبره وبېرېدو، دا څه راوسوه؟ ژر مو بیا بخښنه ځینې وغوښته او زارۍ مو ورته کولې، هغه هم د په یوه خبره. قصد یې وکړي چې سبا به ډېر ازارو. دوهمه ورځ بیا قریش کعبه شریف ته نږدې ناست دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یو وار ورته راولاړ شو او پر راوګرځېدل. دا یوې خواته کشوي، هغه بلې خواته کشوي، یو سکور کوي، یو چپلاخه او ورته وایي ته موږ په حلالولو بیروي او موږ حلالوي. د هر طرفه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د چپلاخو او سکانو باران دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په مابین کې ورک دی، د کومې خوا دفاع وکړي، کار یې د قدرت وتلی دی او نور هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهل ذاتیږي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او دا حال یې ولیدی، غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي، خو په وسه یې نسوه پوره. نو یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور و طرف ته ورغستل او هغه خبر کړ. هغه هم په ځغستا راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی، یو طرف او بل طرف ته خلق پوری وهي. څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مابین څخه راوېستی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژاړي او وایي تاسو پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی، بس دغه ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دغه مابین څخه راوېستی. دا هغه درد، هغه تکلیف او عذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل قوم څخه ورسېدی. امام بخاری د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه چې په هغه ټولو سخت عذاب به خبر کړ چې مشرکانو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی دي. عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف په حجر یا حتم کې لمونځ کاوه چې عقبه ابن ابي معيط راغلی او خپل کالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غاړه کې ورواچاو او ډېر شدید خفه ترڅو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او عقبه تر اوجو ونیوي او ځنې کشف او ویل تاسو پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی. او په هغه حدیث کې چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها روایتوي، وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارسوه چې هله ملګری ته دي ځان ورورسو. وای ابو بکر زموږ څخه ووتی او د څلور کوسې درلودې، د ورېښتانو څخه کوسې جوړ کړې وې چې د کور څخه ووتی دغه ویل ایا تاسو یو سړی پر دغه وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورسېدي مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه، پر ابو بکر رضی الله تعالی عنه یې راواچول. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې ابو بکر بیرته راغلی کوسې ته چې به ملاس وروړي هغه به زموږ په لاسو کې راغلی، یعنی ټوله یې وشکولې وې. خیر تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم آزارونه زیاتېده او قریش پر دلاوره شو، جرأت یې پیدا کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم و، د بد ویلو او شکنځلو جواب یې چاته نور کاوه او تر پټه خوله زیات نور څه هم نسوای کولای، تحمل کوي. او هغه آیات شریف خو مو د مخه درته بیان کړي چې رب عز وجل ورته وفرمایل ولربک فاصبر، او خپل رب ته دي صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په صبر دی او قریش هر ورځ آزار ورکوي او په آزار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب کوي. دغه د ظلم او طغیان د تورو اوریځو په فضا کې د ضعیف خلقو د پاره یو نور او روشنايي وځلېده چې هغه د حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه اسلام.
حمزه رضی الله تعالی عنہ د بعثت د شپږم کال په آخر کې مسلمان شو او ډیر داسې ګمان کیږي چې د اسلام د ذوالحجه په میاشت کې او د حمزه رضی الله تعالی عنہ د اسلام سبب داو. یو ورځ قریش د کعبه شریف سره ناست و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طواف کاوه. ابو جهل چې هم دالته وو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پشکنځلو او بدویلو شروع وکړه. ډیر شدید او غلیظ الفاظ ورته وویل چې تر دغه وخت چا دغه سی بد الفاظ نه ورته ویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنگ د ډیره قهر څخه تغییر کاوه مګر په وسه څه نه و پوره. په یو روایت کې وایي چې ابو جهل په یو ډبره هم پر سر وواهه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه وینې راتوي شوې. بیا نو ابو جهل لاړی هلته د قریشو سره د هغو په مجلس کې په فخر کښېنستی. یو ښځه چې د عبد الله ابن جدعان منځوه هغه دغه حال ولیدي چې ابو جهل پچ او رد وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټ خلدي. ښځه دغه ظلم په لیدلو نه وخښ خو رهیس و. پلار کې حمزه رضی الله تعالی عنہ په مخه ورغلی چې د ښکار څخه را رهي و. غشي او لیندۍ ورسره و. د حمزه رضی الله تعالی عنہ ښکار خوښ و او ښکار یې کاوه، خاصتا د زمریانو ښکار چې دا د حمزه رضی الله تعالی عنہ د قوت او دلاوري علامه ده او تر دغه وخت پر هغه خپل شرک و. اول چې مکه مکرمه ته داخل سو شذ ورته وویل کچیر تالی دلی وای چې ابو الحکم یعنی ابو جهل ستا ورارته څه وویل؟ حمزه رضی الله تعالی عنہ وویل څه ورته وویل؟ شذ وویل شکنزل بدویل هر څه چې و هغه ټول ورته وویل. حمزه رضی الله تعالی عنہ وویل چا دغه خبرو جواب ورنکي؟ شذ وویل یا والله هیڅ جواب ورنکي. حمزه رضی الله تعالی عنہ چې په قریشو کې قوي ځوان وو ډیر قهر ورغلی. د خپل کور په عوض د دارالندوه و طرف ته ورهیسو. پلار کې وهي چاته نه دریږي فقط ابو جهل یې پکار دی چې ویویني او ور حمله کوي. مستقیم هغه د قریشو اجتماع ته ورغلی. ابو جهل چې نوم یې عمرو ابن هشام دی د قریشو په مابین کې ناست دی. حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته ودرېدی. هغه لیندۍ چې د ښکار د پاره ورسره و په هغه پر سر وواهه. د ابو جهل د سر څخه وینې را ایله سوې. حمزه رضی الله تعالی عنہ وویل ته محمد تشکنزل کوي او زه د پر دین یم؟ خذها وانا ابن الاکرمین، واخله د ازما واری او زه د اشراف زویم. او په هغه لیندۍ بل واری پر وکړي او ژغ یې کړه څوک زما جواب وایي؟ د ابو جهل قوم چې بني مخزوم و هغه ولاړ شو غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګیږي. لوی جنگ او فتنه جوړه شي. ابو جهل ژغ پر وکړي پرېږدي خطا زما و. ما د دو ورارته ډیر بد وویل زم چې تجاوز مې کړی دی. دلته نو حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بدله او انتقام واخیستی. مګر د یو جمله وویل دی وایي زه نه پوهېږم چې دا جمله څنګه زما تر خوله ووته. هغه دا چې ما وویل چې ته محمد تشکنزل کوي او زه د پر دین یم. دا جمله به اختیار د خولې څخه ووته حال دا چې زه د پر دین نه وم. حمزه رضی الله تعالی عنہ وایي کور ته ولاړم او په دغه جمله کې چې به اختیار زما تر خولې وتلې و فکر کوم او ډیر په حیرت کې پاتې شوم چې زه د محمد پر دین نه یم او اوس به ټول خلق دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم. ځکه دا جمله د قریشو د مجلس په مابین کې زما تر خوله ووته او اوس حیران یم چې د هغه خپل خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین ته ورواوړم او که سبا هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ورته وایم چې زه د محمد پر دین نه یم. او دا هم په عربو کې عیب دی چې سړی د خپل خبرې څخه واوړي. حمزه رضی الله تعالی عنہ وایي ټول شپه په دغه فکر کې را باندې تیر شو او نه پوهېږم چې څه وکم. په آخر کې مې په دعا شروع وکړه. ما ویل الهي کداغه د محمد دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوي او کده دغه څخه غیر او مخالف وي دغه حالت څخه چې زه پکې متردد او حیران یم ته مې وباسي.
حمزه رضی الله تعالی عنہ وای د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق می پزړه کې ټینګ سبحان الله. د قهر او غضب په وخت کې بیل اراده یو خبره ترخله وتلې و، هغه خبري وسم لاري تراوستي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تورغلی او د شهادت کلمې وویلې. حمزه رضی الله تعالی عنہ و اسلام ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په اسلام ډیر زیات خوشاله سو. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیفه او مظلوم ژوند کې چې څوک په هجرت کې او څوک په عذابو او ازارو کې ژوند تیروي، یو بل نور او روشنايي وځلېده چې تر هغه اولی روشنايي ځلا زیاته او ډیره و، چې هغه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال د ذی الحجه په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تر اسلام راوړلو درې ورځې وروسته په اسلام مشرف شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام راوړلو دعا کړې و. امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي او امام طبرانی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل بن هشام. یعنی الهی په دغه دوه نفرو کې چې هر یو وتا ته خوش وي چې عمر ابن الخطاب دی او ابو جهل ابن هشام دی، په هغه سره اسلام معزز کې. نو دغه دوه څخه په الهي دربار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوش وو او دغه په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول شوه. لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل چې د قریش څخه پر مسلمانانو هغه ډیر شدید عمر رضی الله تعالی عنه، مگر په عین وخت کې په عاقل، هوشیار، خطیب، قوي او قوال سړی وو، د همت او عزم خاوند وو. د هر کار اراده چې به وکړه هغه به تر اخره رساوه. او عمرو ابن هشام چې ابو الحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل وو، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه وو. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغه چا وجود و اسلام ته ډیر کومک رسوي، خو دغه صفاتونه په حضرت عمر ابن الخطاب او په عمرو ابن هشام کې چې په ابو جهل سره مشهور دي موجود و. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کول چې الهی په یو د عمرینو اسلام معززه کې، که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوي کیږي، ځکه اسلام تر دغه وخت په خپل ابتدایي او د شروع په حالت کې نو خود ضعیف و یو دغه شدید او با عزم سړی ته ضرورت درلودي. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نصیب شو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایتو کې چې وګوره دا معلومیږي چې د زړه چې د وزړه ته د اسلام نه نوتل په تدریج سره و. د مخه تر دې چې د رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیان کو، دا بهتره ده چې د رضی الله تعالی عنه هغه د نن عواطف او مشاعر ته یو څه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبيعت په تیزی او تندی سره مشهور او معروف و، قهرمن او شدید سړی او ډیر ځله مسلمانانو د دغه قسم قسم ازارونه لیدل دي او دا معلومه ده چې د په دننه زړه کې ضد او نقض مشاعر موجود و. د یو طرفه د هغه عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کوم چې د پلرو او نکګانو ورته ایښو، ځان یې وهغه له لعب او شهواتو ته ورئله کړی وو کوم چې د او د ماحول عادت ورسره درلودي. خو بالمقابل د مسلمانانو المنز او دا چې دوی د خپل عقیده په لار کې دغه سخت ازارونه قبلوي شورته یې سیده او بیا د په عاقل زړه کې شک او تردد وو چې ممکن دغه شی چې اسلام وهغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې به دغه ضد افکار پر لا اوشته او بیا به خاموشه شو.
خو د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو خلاصه داسې راوځي. یو شپه د غوښته چې تر کور د باندې شپه تیر کړي. نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبه شریفه په پوښت نه نوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړو لمونځ کاوه او په منځ کې سوره الحاقه شروع کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ و قرآن ته غوږ ونیوي او د هغه ترکیب او تالیف یې ډیر خوښ شو. نو دی وایي ما د خپل ځان سره وویل لکه څنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړل. انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. یعنی بشکه خامخه دا قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کم شاعر نه دی. تاسو ډیر لږ ایمان راوړي بلکې نه مؤمنان کېږي. عمر رضی الله تعالی عنہ وايي ما د ځان سره ویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات تلاوت کړي. ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون. یعنی دا قول د کاهن هم نه دی. لکه تاسو چې ګمان کوي تاسو ډیر لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي. تنزيل من رب العالمين. دا قرآن د رب العالمین د طرف نازل شوی دی. او سورته تر اخره وایي. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي یو څه تر تاثیر لاندې شوم اسلامي وزارت را نږدې شو. دا هغه د اسلام تخم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې کښېښول شو. مګر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدي قومیت د پلرو او نیکګانو د دین لویوالي بیا هم پر دغه حقیقت چې د پر زړه ژغ کاوه غالب وو. بیا هم په خپل عمل کې ضد د اسلام وو. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه قانع. خو بیا هم چې د په د باندنی ژوند کې هغه اول نرموالی په دې کې ولیدل شو. هغه وحبشه ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې وو. مسلمانانو خو یو په بل پسې هجرت کاوه. نو د مسلمانانو څخه یو شذ و چې ام عبد الله ورته ویل کېده. دی غوښته چې هجرت وکړي. نو یې د خپل زوی عبد الله سره داسې نقشه جوړ کړه چې ته جلاره حصہ او زه به جلاره حصہ او د پلانې غره تر شابه سره یو ځای او بیا به په ګډه ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه. کفارو هجرت ته هم نه پریښول. نو عبد الله تر مور د مخه د هغه غره شاته ولاړی چې دوی وعده سره کړو. او ام عبد الله د شپې نه وخته پر خرس پرسوه د لارې د ضرورت شیان ورڅخه دي په سره رهیسوه. د مکه مکرمه څخه چې ووته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په مخه ورغلی. ویل ده چې شزه د سفر د پاره تیار او آماده ده. ویل چیرې یا ام عبد الله مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. شزه ورته ویل یا عمر ازارونه مراکړه ځکه مرا باندې تنگ کړ. پرې موږ دې چې در څخه ولاړ شو نه تاسو موږ غواړي نه موږ تاسو. نو می پرېږده چې هجرت تر څخه وکم. تا ته څه تاوان رسیږي کله پرې شولم او لاړم. عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خبرو په اوریدلو نرم سو او شذ ته ویل دانو جلاوالی دی یا ام عبد الله. ام عبد الله او عمر رضی الله تعالی عنہ په نسب سره نږدې او شریک و. شذ ویل هو دا فراق او جدایی ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل په مخه دشه سلامتی دې ملګری. د اول وار د پاره عمر نرمیږي او څه نه وایي. شذ په تعجب کې شو او لاړه. پر هغه وعده سوي ځای د خپل زوی سره یو ځای شو. زوی یې پښتنه ځنی وکړه چا خو نه ولیدې. شذ ویل یا بل چا نیم لیدلې یوازې عمر ولیدم. زوی ویل عمر دا لوی مصیبت دی او ته څنګه پریښولې. شذ کیسه ورته وکړه او ویل تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پېښ شوی او په اخر کې دا هم راته ویل په مخه دشه. زوی ورته ویل مور ستالک چې دغه جملې د ویلو په سبب د دوه اسلام ته امید پیدا شوی دی. شذ ویل هو دا سره معلومیږي. عبد الله ویل والله د خطاب خربه د شهادت کلمې وایي خو عمر به ونه وایي. دا د خلقو افکار دي.
خیر دا هغه اوله نرمي و چې د عمر رضی الله تعالی عنہ څخه ښکارا شو مګر دا نرمي میل و اسلام ته نه بلکې دا فقط دغه شدي سره نرمي و عمر رضی الله تعالی عنہ چې کور ته راغلی په چرت او فکر کې دی چې دا تفرقه او د قوم پاشل ولې پیښیږي دغه شزه د قوم څخه ده او حبشه ته هجرت کوي د دې ټول مصائب مشکلاتو سبب څه دی پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدي چې د دې ټول سبب محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی نو یې نیت او عزم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووجني حتی کدی هم د هغه په بدله کې ووجل سي مهمه نه ده مکه خو به د دې مشکلاتو څخه خلاص کړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو اراده یې شد ځان سره په خکړه سهار یې تور راواخسته او د کور څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو پنیت راووتی پلار کې یو صحابي ولیدي چې نوم یې نعیم ابن عبد الله وو او په پټه مسلمان شوی و د په اسلام څوک نه خبر کوم وخت چې دغه نعیم ولیده چې د عمر د مخ څخه د شر علامه راپورته کیږي تور ورسره ده او د جنگ د پاره تیار دی ویل د خیر یا عمر چیرته عمر رضی الله تعالی عنہ ویل غواړم چې دغه نفر ووجنم کم چې زموږ قوم سره متفرق کړي او پاشلې دي زموږ پلرونه بیا عقلان بولي او زموږ الها په بد سره یادوي نعیم د دې خبرو په اوریدلو وبېریدي ځکه عمر جبار شدید او قهرمن دی د یو شی اراده چې وکي هغه تر سره کوي او نعیم غواړي چې عمر دغه کار څخه راوګرځوي نو یې ورته وویل کته محمد ووجنه آیا ته به د عبد المطلب د اولادې څخه خلاص یې عمر ویل دا سره معلومیږي چې ته هم د خپل دین څخه اوښته که څه هم د عبد المطلب اولاده ما ووجنه زه دغه کار کوم نعیم ولید چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو ټینګ عزم او اراده کړې ده حتی خپل مرګ هم فرض کړی او منل دي هو هلته داسې نور خلق هم و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو تقاضا او ارزو یې درلوده مګر دا کار یې نسوای کولای ځکه هغه پر خپل مرګ بیرېده دا معلومه خبره و چې د عبد المطلب کورنۍ بیا هغه سړی بیل مرګ نه پریږدي مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ فرض کړی دی نعیم فکر وکړي چې یو داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورسوي نو یا عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې داسې ده چې باید د خپل کورنۍ څخه را شروع کړي اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یو بل کار مشغوله کړي او دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسوي عمر ویل مقصد دې څوک دی نعیم ویل خور دی فاطمه بنت الخطاب او د دې میړه د دین اوښتې دي او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه یې عمر نو خبر چې خور او اخ یې مسلمانان سوي دي ځکه اسلام ته دعوت پټ او سری وو اسلام نو پټ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښکارا سره اسلام بیاناوه او پښکارا سره عبادت کاوه مګر ځینې کسان چې اسلام ته داخليده او یا داخل سوي وو هغه خپل اسلام نشکاره کاوه هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کاوه چا په پټه ایمان راوړي چا پښکارا سره فاطمه رضی الله عنها د عمر رضی الله تعالی عنہ خور د هغه جملې څخه و چې خپل اسلام یې پټ ساتلی نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پر ایښی دی نعیم ویل هو عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرف را وګرځیدي او د خور د کور و طرف ته رهیسو د فاطمه رضی الله عنها میړه سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دغه سعید د هغه زید زوی دی چې د مخه بیان درته وسو چې موحد حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین وو دغه سعید د هغه زید زوی دی او د اول مسلمانانو څخه دی د عشره مبشره څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکړی دی په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل خور فاطمه کور ته ورځي سعید رضی الله تعالی عنہ د فاطمه خاوند هم په کور کې دی خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ هم
د دوی سره دی او قران مجید ورته وایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهو کسانو ته چې نوې به ایمان راوړي هغه کسان ور استول چې مخکې ایمان راوړي قران مجید او اسلام به وشوي. نو دوی درې نفر ناس دي. قران کریم وایي چې عمر کور ته ور داخل شو او د نن په خونه کې د قران مجید د ویلو आवाज واورېدی. پوره نه اوري، فقط یو همهمه او ژوژ اوري. غوږ ورته ونیوي بیا هم نه پر بیلیږي. نو یې دروازه ور پورې وهل. عمر جبار. تاسو فکر وکړئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و. عمر په بدن ډیر لوی سړی و. د هغه ډیرو غټو خلکو څخه و. ډیر لوی او قوي بدن یې و. کوم وخت چې په آس پورسو پښې یې مځکې ته رسېدې. د په مثل غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نو بیل خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ څخه. د دوی دوه د غټوالي په باره کې وایي کوم وخت چې په ډیر مسلمانان سره یو ځای شو د ټولو د مابین څخه به خالد او عمر رضی الله تعالی عنهما معلومه ده. د عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی او بردار ځګر و. د په لیدلو څوک پیری هیبت او دبدبه درلوده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.